درنو محترم حاضرینو که هر څه په لومړي سر تاسو نن نیکمرغه چې د علم د زده کړې لپاره د لوی خدای جل جلاله د حکم مطابق او د هغه د حکم د ځای کولو لپاره نن دلته ازموینې ته راغلي یاست. لوی زیری او بری چې ستاسو په نصیب شوی او مبارکي درکوو په همدا نن ورځ هغه په دې ولایت کې د پوهنتون تصویب تاسو د نن ورځې نه د پوهنتون لرونکي یاست. دریمه درجه ولایت دی دریمه درجه ولایت دی په دې ولایت کې دا د ولایتي شورا د محترمو اعضاو په همکارۍ د پارلمان د محترمو اعضاو په همکارۍ او نسلي کېدونکو هلو ځلو سره موږ وتوانېدلو چې د میدان وردګو ولایت لپاره یو پوهنتون د ښاغلي ولسمشر او د وزیر تحصیلات عالي نه واخلو او په لنډ وخت کې به انشاءالله د تهداب تیږه کړي.